زمونږ چې پې راشي څنګه وار تندر وهلی واه زمونږ چې پې راشي زمونږ چې پرې راشي کله وار تندر وهلی جزر به یې راورسېږي پلار تندر واه 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 ډېر ښه او د چا نه ګیله نه کوم چا ته ګناه نشته د چا نه ګیله نه کوم چا ته ګناه نشته زما دی د ازله نصیب خوار تندروالی واه ډېر د ښکلو په لوظونو باندې زړه مې اوبه نسکي او چپ ستا په قسمونو باندې زړه مې اوبه نسکي واه مننه او دا مار دی جي خو ته نه زه پخپله به یې وجنم دا مار دی جي دا مار دی جي خو ته نه زه پخپله به یې وجنم د بل چا په لاسونو باندې زړه مې اوبه نسکي واه چې نفرتونه کوي ښکته به ځي چې نفرتونه کوي ښکته به ځي چې محبت کوي په بره به ځي په دې خبره کې خو شک نشته دی په دې خبره کې خو شک نشته دی څوک چې الوت کوي په بره به ځي بسم الله الرحمن الرحیم د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ هیله ده چې په صحت به کامل یئ د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې نن د یوې داسې ملغلرې سره ستاسو پیژندګلو کول غواړم څوک چې د هیڅ تعارف محتاج نه دی څوک چې زما تقریبا د ډېرې مودې ادبي ملګری دی په ډېر مازیات سره به مینوالو سره یو خبره هم شریکول غواړم چې زما په خوښو شاعرانو کې یو دا ښاغلی هم دی ډېر ګران او قدرمن ملګری د سوات مټې صخرې کلي اوسېدونکی ښاغلی خیر الله خیر صاحب را سره نن د مشال ټي وي په ملغلرې پروګرام کې تشریف فرما دی ښایسته او په زړه پورې کلامونه به ترې اورو هیله ده چې خوښ مو شي خیر الله خیر صاحب تا ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم ډېره مننه همدرد صاحب خوشحاله اوسئ مننه جي ډېره زیاته مننه خیر صاحب یو تپوس به کومه چې تاسو خو ډېر وخت زما خیال دی 18 کاله به شوي تقریبا چې شاعرۍ سره ادب سره وابسته ولې چې موږ تقریبا یو ملګري یو خو ما ته خو خیر پته ده چې کوم صنف کې دغه خو مینوالو سره به دا خبرې اظهار کول غواړي چې پښتو ادب کې کوم صنف سره ډېر زیات تعلق ساتئ جی همدرد صاحب کتابونه اکثر ملګري ډېر راولي خو زه زیات غزل ګورم او غزل مې خوښېږي د غزل مطالعه کوم ډېر ښه ډېر الله بس دا خو ما مخکې ورځ کې هم سزا کې یو خبره کوله چې الله تعالی په هر انسان کې جدا جدا خوبۍ پیدا کړي چا کې د قطعې چا کې د نظم چا کې د غزل چا کې مخکیني شاعرانو کې د چاربیتو یا هغه لوبې چې وې څه هغه وخت کې غزلې نه وې نو دا بیا نوي تصنیفات راغلي دي نو دا د الله تعالی ورکړه ده چې چا کې کوم صلاحیت پیدا کوي او غواړم چې مینوالو سره څه کلام شریک کوي کوم یو کلام به شریکول غواړم همدرد صاحب د غزل مطلب ده چې ارشاد زمونږ چې پې راشي څنګه وار تندر وهلی واه زمونږ چې پې راشي زمونږ چې پرې راشي کله وار تندر وهلی جزر به یې راورسېږي پلار تندر واه 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 ډېر ښه او د چا نه ګیله نه کوم چا ته ګناه نشته د چا نه ګیله نه کوم چا ته ګناه نشته زما دی د ازله نصیب خوار تندروالی واه ډېر ښه د چا نه ګیله نه کوم چا ته ګناه نشته زما دی د ازله نصیب خوار تندروالی ډېره له او د هر مظلوم په سر باندې مې هر ظالم ته کړی د هر مظلوم په سر باندې مې هر ظالم ته کړی خو نه قبلېږي څه وکړم هزار تندروالی واه ډېره له ډېره او همدرد صاحب مننه او شعر دی چې یقین مې دی په دې ښکلي د مینې لاس به راکړي یقین مې دی په دې ښکلي د مینې لاس به راکړي یقین مې دی په دې ښکلي د مینې لاس به راکړي که نر شوم ورته ومې کړو اظهار تندروالی مسله خو دغه ده مننه یقین مې دی په دې ښکلي د مینې لاس به راکړي که نر شوم ورته ومې کړو اظهار تندروالی واه او غربت ورله د کومه خیر زما د خوا نه یوړو غربت ورله د کومه خیر زما د خوا نه یوړو اوس کلي ته یې نه را پرېږدي خار تندروالی واه جی مینوالو دا خیر الله خیر صاحب کوم چې تاسو ته ما ولوي چې زما په خوښو شاعرانو کې یو دا هم دی نو تاسو به په خپله هم اندازه ولګوئ د رومانیت او د هغې کې چې څومره خواږه پاسته نازک الفاظ وغیره ډېر زیات خوندور ډېره له دا دونه مې قبول کړه یو بل کلام به دنه هم اورېدل غواړو څه مو خوښه ده مینوال سره به کوم کلام سترګو همدرد صاحب دا یو بل غزل به ووایو
ارشاد همدرد صاحب د غزل مطلب ده چې ارشاد د ښکلو په لوظونو باندې زړه مې اوبه نسکي د ښکلو په لوظونو باندې زړه مې اوبه نسکي د ښکلو په لوظونو باندې زړه مې اوبه نسکي او چپ ستا په قسمونو باندې زړه مې اوبه نسکي واه مننه او دا مار دی جي خو ته نه زه پخپله به یې وجنم دا مار دی جي خو ته دا مار دی جي خو ته نه زه پخپله به یې وجنم د بل چا په لاسونو باندې زړه مې اوبه نسکي واه 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 مننه ډېره دا شعر بیا ووایه ډېر خوندور شعر دی دا مار دی جي خو ته نه زه پخپله به یې وجنم د بل چا په لاسونو باندې زړه مې اوبه نسکي او د تورې کلیوالې لیلا نغده به یې وایه د تورې کلیوالې لیلا نغده به یې وایه د ښار په رخسارونو باندې زړه مې اوبه نسکي ډېره او په هر ملا مې کړی دی خو کار یې کړی نه دی په هر ملا مې کړی دی خو کار یې کړی نه دی بس نور په تعویضونو باندې زړه مې اوبه نسکي ډېر ښکلی او همدرد صاحب الهام د غزل وشي خو چې نوی ردیف نه وي الهام د غزل وشي خو چې نوی ردیف نه وي خیر نه لیکم شعرونو باندې زړه مې اوبه نسکي واقعي خبره ده خیر صاحب چې هغه بل دغه کې چې کلام کې چې تاسو کوم ردیف راوړی نو هغه هم د جدید دور په معیاري شاعرۍ کره پوره تندر وهلی او واقعي چې څومره خوند چې ترې ما واخیستو زه یقین لرم امید لرم چې زموږ مینوال به ترې هم دومره یا د دې نه سیوا خوند به دوی اخلي زما توقع ده زما یقین دی مینوال زموږ سره وخت ډېر لنډ تنګ وي خیر صاحب تاسو هم د وخت راکولو یوه نړۍ مننه کومه زموږ د خپرونې وخت سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمید الرحمن همدرد او خیر الله خیر صاحب ته اجازه ورکوئ په لوی الله مو سپارم د خدای په امان